دا کس چې دی نو دی په پېښور کې ونیو، دا د زنانو واټه ورغلی د بولکۍ اغوستې ده او د زنانو کپړې اغوستې دي. دا وپېژنئ ښه، دا الرج اسپتال چې دی نو دا ورغلی و، هلته دا د څه دپاره ورغلی و؟ خلک راسره ویډیو مکمل وګورئ، ځکه چې دې پام یې وکړو که نه، دی چې کله ګرفتار کړو که نه، نو چې دی کله ګرفتار کړو نو دې سره نه وسله وه، هېڅ څیز ورسره هم نه و، د زنانو کپړې اغوستې وې او د دې چې دی نو بولقه په سر کړې وه. دا د څه دپاره ورغلی و پښتنو؟ دا چې دی نو دا ماشومانان پټوي، چې کله ماشومانان وشي دغلته، د هغه نه پس چې دی نو دی یې وړي او د هغه نه پس چې دی نو بل کس ته ورکوي او هغه بله روپۍ ورکوي، لکه د دې داسې کاروبار خو ښه ده چې دا په پېښور کې ونیوی شو که نه، ځکه چې دی به ماشومانان وړل. ملګرو دا چې دی نو دا یو ګروپ راغلی د پنجاب نه را داخل شوی دی که نه، او دلته راغلی او دا ماشومانان پټوي. ملګرو نو ټولو ته م خواست دی یار که نه چې ډېر زیات احتیاط کوئ، چې نن چې دی نو دې له سزا ورکړلی شي چې بله ورځ د بل یو کس داسې نه کوي. دا د پنجاب نه راغلي او دا ماشومانان پټوي، خلکو کورونو ته ځي او د هغه ځای نه ماشومانان هم وړي. بل دا چې خلکو نه هر څه پټوي، نو ټولو ته م خواست دی چې یار دا ویډیو دومره شیر کړئ که نه چې ټولو پښتنو ته ورسي، هسې نه چې بله ورځ د څه نقصان ورسي. داسې قسمه زنانه چې دی نو خپل کورونو ته هم مه پرېږدئ. کوشش کوئ چې چېرته سوالګر یا زنانه د کورونو ته درځي، نو هغه خپل کور ته چېرته هم مه پرېږدئ او هغه چې دی نو بهر ته ولې څیز راوباسئ او هغه وله ورکوئ. ځکه چې په دې کې ډېرې زیاتې داسې قسمه زنانه هم راځي کور ته درشي که نه، نو بې هوشه هم کړي، سامان به د نه ویسي، ماشومانان به د نه ویسي او بیا به دقسې مسلې ډېرې زیاتې راځي.